سودیل خو زوړ سړی دی فلمي دنیا والا هر سړی پیژنې دله نوی یو ښکلی هلک په کار دی چې خلک وایي چې او دا دی نو د ما سره د انګریزانو وردیانې مردیانې ما خپل سړي سیټ کړل انګریزان او په خپله مې د کمانډر وردي واچوله او سیده چې په ګیټ ورالو نو هغه راته سلوټ وکړه زه روان یم فلمي دنیا کې ما ته کار میلاو شو که خیر پې د خدای د نن نه بعد به دا جومپړه کور هم نه ښکلی کور به وي او خدمت لپاره به نوکران یې نو هغه زما کور والا چې وکاته نو هغې وی چې ځنګل کې د په جنۍ لاس واچو څه پکې پاتې شو مه کوه ښځې کیمرامین وي کیمرې نه شاته د 50 کسان ولاړي هغه ټایم کې موږ ځان هم نه خبر چې زه نر یم که مادي یم نو اوس خلکو ما ته دا پرچیانې نیولي دي او دغې نیولي دي نو ما د هغه د کار نه تپوس کړه خپل استاد جي نه ما استاد جي دا خلک ما ته څه وایي نو یې وایي چې پلټروګاف غواړي نو ما یاره پلټروګاف څه شي ته وایي سلامونه ګرانو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل تاسو ګورئ وطن چینل ګرانو کتونکو پښتو فلم انډسټري د کتونکو دپاره یو نوی فلم د کیسر صنوبر په ډایرکشن کې جوړوي دیدن فلم او د پخوا د دیدن فلم د ځمکې د اسمان فرق دی زما پر څنګ باندې د پښتو ټیلی فلمانو یو ډیر زبردست یو ډیر تکړه فنکار چې د په کیریر باندې ډیرې د خوند ډیرې هیټ ډرامې پرتې دي د دې فلم په حواله او د ژوند په حواله باندې تفصیلي مرکه کول غواړو تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې سید بادشاه ته ښه راغلاست وایم السلام علیکم ستړی مشه وعلیکم سلام الله دې ژوندی لره خوشحاله اوسئ بچا جي دا ماته ووایه د دې نوي دیدن او د پخوا د دیدن فلم به څه فرق وي زوړ دیدن فلم چې و هغه خو ډېر ښکلی فلم و بدر منیر پکې هم ډېر ښکلی کار کړی و کوم اداکاران چې وو هغې هم ډېر ښکلی کار کړی و کهاني هم ډېره ښکلې وه او ډېره غټه لکه پیسې هم ګټلې وه هغه فلم او ډېر ښکلی چلیدلی و او دا نه خو د په انتظار وي د خیره سره چې راشي نو بیا به یې ګورو بیا به یې پته لګي د پاکستان کې پهله د پښتو فلم یوسف خان او شیربانو چې دا ریلیز شو دلته کې په مهتاب سلیما ولګېد ډېر بې حده رش و پې دی تقریبا 2 هفتې 3 هفتې په مختصر چلیدلی و په هر یو شو کې به ډېر رش و د شو نه به 3 شوګانې مخلوق به بهر ولاړ ورته نو د هغې نه وروسته بیا زما د فلمي دنیا سره شوق پیدا شو چې یاره دا خو لکه یو ډېر دغه شوم نو بیا داسې ورو زه د اسټوډیو ته شروع شوم د منګافیر دی ته حبیب بینک سره چې یو ماډرن و یو ویسټرن و بیا چې یوسف خان شیربانو جوړېده نه لکه هدایتکار ته خلکو وویل چې یاره فلم ساز ته چې په دې کې یعنې سودیر لالا واخله هیرو نو هغې سودیر خو زوړ سړی دی فلمي دنیا والا هر سړی پیژنې دله نوی یو ښکلی هلک په کار دی چې خلک وایي چې او دا دی یوسف خان نو دا فلم به ډېر وچلېږي او که زه هغه والم نو هغه جانه پهچانه سړی دی نو د هغې به دومره مزه نه وي نو بیا به څه کسانو په ده ګوتې کېښودل چې که چېرې دا هلک دې واغسته که نو دا به ډېر ښکلی راشي او دا فلم به ډېر کامیاب شي نو عزیز صاحب عزیز تبسم هدایتکار و نو هغه ورپکې بدرمنیر هیرو واغستلو او بیا د جنۍ دپاره یې دغه شروع کړو نو دا یاسمین په هغه ټایم کې وه ډانسره په لاهور کې دی به په دې فلمونو میلمنو کې ډانس مانس کوو نو لکه د دې دغه وکړو چې یاره شیربانو دا شي نو د دې دا جوړه به ډېره مزېداره شي نو یوسف خان شیربانو فلم تیار شو هغه کامیاب شو د هغې نه وروسته بیا خیر زما شوق شروع شو بیا یو د پښتو فلم جوړېده د وطن مینه او هغه جوړاو چې سیف الله خان سبزعلي خان دلې چې حبیب بینک کې د هغوی ډېر په هغه ټایم کې لکه بس هم ډېر جایدادونه دي سلیما یې وه د هغه یو خوری و په هغې جوړاو نو هغه فلم کې ما ته لږ کار هم میلاو شو نو پهله خو خیر زه چې لاړم اسټوډیو ته نه پرېښودم مې ستا سره کارډ نشته دی بهي په غیر کارډه خو ته دننه نشي تللی او بهر نوټس هم لګېدلی و د شوټینګ ما وې زه ډېره ښه ده زه رالم نو ما به په دې لړۍ کې د هغه شوق کوو پروګرام به مې کول ډرامې به مې کولې هغې ته په هغه ټایم کې په هغه 71-72 کې به 3-4 هزار پبلیک به راغونډېده د هر ځای نه به مخلوق راته ډېر زیات او 2 غنټې به مازدیګر ټایم کې به پروګرام و
اچھا تاسو د کوم فلم ذکر اوس اخر کې وکي په دغه کې بیا تا د خپل فن مظاهره وکړه جی او هغه کې ما اجي ها ستا په هغه کې کریکټر څو هغه کې خو ما ته دا کریکټر راکو چې دا خبر مې دوم د قضیه تر اوستا نو د ما سره د انګريزانو وردیان مردیان ما خپل سړی سیټ کړل انګريزان او په خپل مې د کمانډر وردی واچوله او سیده چې په ګیټ ورالو نو هغه ته سلوټ وکړه هغه بریدار دي سټوډیو کسان دي چوکیدار نو موږ ډایرکټ دنه لاړو چې لاړو مخامخ چمنو په چمن کې ناصر صاحب هدایتکارو او عزیز صاحب ناسو هغه ته ما سلوټ وکړو هغه ډېر خوشاله شو ما ته یار ته کوم ځای نه راغلی ما زه د لندن راغلم پرون راغلم نه را پرې خو دما هغه وی چې نه بالکل تعالی من کارت جوړ کو سبا که خیر په د خدای خبره موږ دغه وکینا کیناستو ما ته چې مې راغوښته بیا ما ته کارت جوړ کو دوه پټوان مې ورکړ یو زما په کارت لګېدل یو د غوسره بغلته پر رجسټر وغیرہ کې لګېدل نو د وطن د مینې شوټینګ شروع نو هغه ویشاله دا خو تا ډېر زبردست کار وکړ چې فوجیان د موږ لا راوسته موږ ته د انګريزانو سخت ضرورت و کنه نو بس وی چې ټرک تیار دی ته تر خپل مرګري زموږ د کسانو سره وخېلو منګای پیر ته خیر موږ لاړو هغه کې زه کمانډر ما هغه کې ما یو څو سینه وکړل بیا پکې مړ شوم او چې کله د غره نظر ورغختم نو ناصر صاحب راغی زه په ملا ورټه په ما ته لري ډېر خپل سین دی کوم صاحب زما خو کار ده په ورونو کې راغته ما زه په لاندې کې ډرامه کوم به موږ اورېدلې دا خبره خو طرف تراغلی نه بیا په ټیلی فلمانو کې تا څومره کار کړی دي څومره ډرامې د کړی دي د یو دوه دریو څلورو نومان کده موږ ته واغست حاجی نو ټیلی ډرامو کې خو بیا د دې پسې د ټیلی ډرامو په لوګرامو چې زه هغه ما ته کار راکو جهاں برف ګرته ما ته چې تبه اسټوډیو ته سار راشي جامع مامې دشتنو ما جی د اردو فلمو جهاں برف ګرتی ہے پاک کې بیا تا کریکټر میلاو نشو صاحب هغه کې درځي او کریکټر ما جو لکه دغه زینه بس زما کار د سلیم فلمي دنیا نه کټ شو نو هغه ما ته چې جامع مامې دشتنو ما یاره صاحب د کانګرس سړي خو جامع ډیګري ما ته خپل جامع برا واخلې او سار به اسټوډیو ته 9 بجې راغله سي او بیا بر د خلکو سره تزیم مری تا بیا به زو سواد تا ما وی صحیح ده زه چې راغلم دلته کې نو زه به ډېر ناوخته پاسېدم هغه ورځ باندې زه د وخته پاسېدم نو زما د مور پراټې پخولې نو چې دې سما ته وکړه نو ما ته چې زوی ته څه کوې نو یاره ما مور ته به مې بیا په تاڼو کې مې دارونه ګوري پلار مې پریشانې چې یاره دا چېرته لاړ نو له دې وجې نه زه تاسو ته حال هم وایم او زه روان یم فلمي دنیا کې ما ته کار میلاو شو که خیر پې د خدای د نن نه بعد به دا جومپړه کور هم نه ښکلی کور به وي او خدمت لپاره به نوکرانې موره دا وی چې دا الټه پلټه خبره ته ځان لکه وه خو ته روان چېرته ما د سی بی آی فلم د کې راته کار میلاو شو که خیر یې دې کې چې ما کار وکړو ما نه ریسل هم اخېستل هغې باندې ټول وکړې وکړو چې هله دی کار کولی شي نو ما اسټوډیو کې مې رسل 2 ورځې وکړو نو ما مور مې سمدستي قرآن شریف راواغېستم مخکې یې کېښودو ما ته چې زما 6 زامن دي یو پکې نه صحیح نه به ځې جي زه په ځای روکاو شوم هغه جامع هم په هغه ځای پاتې شولو زه په هغه ځای پاتې شوم خیر هغه ورځ خو تېره شوه په بله ورځ چې اسټوډیو ته لاړم په درېیمه ورځ نو هغه زما دوست چې کوم و د هغه دفتر منیجر نو هغه ما ته وی د 12 بجو پورې هغه ستا انتظار کوو یار وی دونه هغه چرته هم چاته نه ایسارېږي اوس یې ستا کرایه پرېښودې ده او ډرېس یې پرېښودې د هغې هوټل دا واخله کرایه او دا ډرېس واخله ته ځان ورسوه هغه ته ما یار دا کرایه به هم هغه ته واپس ورکړې او زما به ډېر ډېر سلام وی او نن نه بعد زه اسټوډیو ته لکه بالکل بیا نه راځم وی ولې نو ما یار مور منع کړم او دغه شان کار یې وکړو چې په هغې د پاسه اوس څه خبره کېږي هم نو زما هغه دوست ډېر بېحده خفه شو هغه ما ته یار زه به لاړ شم ته به دې مور ته ووایې وره ته به شي زه به یې په خپو پرېوځم چې مورې دا خو ډېر ښکلی اداکار دی او ته دې ولې پرېږده ټوله زندګي به صحیح شي که نه هلکه ما یې مور مې قرآن شریف ما ته مخې ته ایښودی دی بس اوس به زه اسټوډیو ته هسې که مې چکر راووت خو یو د فلمي دنیا په شوق به نه راځم یار او ما یې بس نو زه بیا رالم نو بیا زما زړه جذبه ډېره وه نو بس بیا ټول بیا دغه بیا پکې ویډیو کیمرې راووتې نو بیا ویډیو کیمرو کې بیا ما د ارمانونو په ناوې کې کار وکړو د یوې شپې په شیطان کې مې کار وکړو مجرم څوک دی په هغې کې مې کار وکړو د ویلن دستور د پښتنو کې مې د سب انسپکټر کار وکړو خجي داسې ډېرې ډرامې دي چې هغې کې لکه د میرا مور کې مې کار وکړو مطلب کتب په پښتو فلم انډستری کې هغه فلم ته تللی وې جهاں برف ګرتی ہے په هغه کې تا د خپل فن مظاهره کړې وه نو ته به دا ټیم په فلم اسټوډیو کې سینیر ترین فنکار وي بدر منیر د خدای پاک وبخي دا غسرم زما ډېر لکه ملاقاتونه شوي دي او هغه لکه منلی و چې دا باچا ډېر ښکلی کار کوي ولې چې هغه هدایتکاران ورته چې دا بل رسلو په ټولو کې د نمبر لکه د نمبر وړی دی
بیا جو ویډیو خو دلته بله پسې دروازې ته هلکان راته به یاره دې لړۍ کډو ته ځو راځه دا کیمره هم راغستې ده چا به ویل که نه وروسته پکې بیا موبایل هم راووتې نو لکه بیا هغه شوق ټول ما جو په دې چل کې دغه کول بیا مې په 82 کې 83 کې بیا مې دا فن پرېښودو په 83 کې دا فن پرېښودی ولې جی بس بیا په کور کې راته ډېر دغه کېدله ښځه چې مې واده مې وکړ نو هغه د مور نه زیاته خلاف وه فلمي دنیا نه ما یو گیت ماله جوړه کړه هغې کې یو ګانه وه سنو منجلې دې میټړې دي تا نه وې مته هو گئی قربان وې یو دا ګانه یوه خواله مې راشه د خندا ورځې دي پتا شوې تېرې دا زما ورځې دي نو هغه زما کور والا چې وکاته نو هغې وې چې ځنګل کې دې په جنۍ لاس واچو څه پکې پاتې شو مه کوه ښځې کیمرامین وې کیمرې نه شاته د 50 کسان ولاړي هغه ټایم کې موږ ځان هم نه خبر چې زه نر یم که مادي یم لکه موږ په ځان نه پوهېږو ته په غلطه روانه یې وې چې نه ځنګل کې دې په جنۍ لاس واچو څه پکې پاتې شو هېڅ هم پاتې نه شو دغه خبرو مې زړه ډېر بیا سخت تنګ ولري 82 کې ما بیا د دنیا نه بچ کړی فلمي دنیا نه چې یاره بس مور لکه تا راته واده وکړو اوس نور دې په جنجال واړولم بیا به په هغې کې هم چې کله به ویډیو فلم داسې بنارس والا یاره باچا جون په تا پسې ډېر په سود راغلي وو ډېر په دغه راغلي وو لکه ته به له موږ سره د هغو سره به پټ لاړم او لکه که نه په ډرامه کې مې کار وکړو په دې فنکاري کې ایکټینګ کې داسې واقعه چې ته تر حد زیاته خوشحاله سوی جی یو پیرا د سمندر په غاړه شوټینګ او د فلم نوم مجرم څوک دی نو هغې کې ما 3 پیس اچولی و هغه شوټینګ چې وشو نو خلک زما نه دومره زیات چاپېره شو زه خو په خپله انګوټه چاپ یم تعلیم هم نشته دی نو اوس خلکو ما ته دا پرچیانې نیولي دي او دغې نیولي دي نو ما د هغه د کار نه تپوس کړه خپل استاد جي نه ما استاد جي دا خلک ما ته څه وایي نو یې وایي چې پلټروګاف غواړي نو ما یاره پلټروګاف څه شي ته وایي اټوګراف غواړي نو ما دا څه شی دی چې زه یې دې ته ورکړم چې دې نه زه خلاص کړم ځان که نه نو هغې ته ورته خپل سین کول نو ما یاره سین خو آسان دی سین خو راځي نو هغوی ته ما خپل سین وکړل هغو به خندل وار یو به خپل شی په جیب کې ښودلو که زه چې ډېر یو غټ دله مې نیمه دنیا ورکړه په ځان پورې مې هم خندل دغه واقعه پکې وپېره شوه بچاجي دا ماته وایي ډېر مینوال ډېر پښتانه به دې ګوري په آخر کې و پښتنو ته څه پیغام ورکول غواړي نو پښتنو ته خو زه دا وایم چې یاره تاسو پر خپل الواد هم خیال وکړئ چې کوم دا ستاسو بچي دي د ډېر زیات 75% الټه روان دي چې دا سیدې آخري وخت دی د پښتون نوم هم زموږ د بچو زموږ نوم بدنام کړو د پښتنو چې دا ښه وي نو موږ معاشره به هم ښه او په خپلو کې یو اتفاق پیدا کول غواړي چې موږ ټولو کې هغه اتفاق او مینه محبت هم ختم شوي دي مخکې ډېر بېحده محبت و نو چې دا محبت پیدا شي جو ډېره ښکلې خبره به یې صحیح وه ګرانو کتونکو دا و باچاجي چې له ده سره هم د پښتو دا نوی فلم دیدن او د د ژوند په حواله هم تفصیلي خبرې اترې وکړي تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارلي یاست د خدای په امان